د کم وخت نه مو خپل قدم اوچت کو د پښتو ډرامو ته لاړئ؟ یاره جی دا 2004 نه زما لومړی ډرامه شمع او پتنګ. تاسو مطلب د دې نه مخکې د پښتو ډرامې کتې د چا نه متاثره شوئ چې تاسو په خپله هم اکټر جوړ شوئ؟ یاره جی دا زه خو د چا نه متاثره شوم. ستاسو کوم ډایلاګ داسې مشهور دی چې تاسو پې خلک لږه مطلب په هغې خبره تاسو تنګ راغلي وئ؟ یاره دې ډایلاګ خو موږ ډېرې کړي دي، خو لکه زه چې خبره م کوم اکثر. سلامونه، احترامات نوالي ملګرو د اختر لومبنۍ ورځ ده، ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي وایم. او زه چې کوم ځای کې ناست یم جناب امن پارک باریکاو دی، دلته چې کومه شو جوړه شوې ده، کومه غونډه ده او کوم خلک راغلي دي، نو هغه کې چې کوم دی نو تاسو تبخکاري شمشیر خان د دې خپله نامه ده، خو چونکې چې تاسو ته کوم نوم باندې مشهور دی، کوم تخلص دی ردی، نو هغه چې کوم دی چیرې بیري، نو چونکې تخلص باندې انسان هغه خلک زیات پیژني، نو چیرې بیري به زه ستاسو سره میلاومه، د هغه پیژنګلم زه تاسو سره کومه. د پښتو د ډرامو یو اداکار دی او اکثر د دې پاډونه چې کوم دی نو دا د بدماشۍ وي، نو د نه به تپوس کوو د ده د فن او د هنر په حواله چې مطلب څومره ټایم یې وشو د هنر ته راغلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام سلیمان سالار صاحب، تاسو ښه یې جی؟ زه جی بالکل شمشیر خان یا چیرې بیري ته کله پته ولګېده چې مور داسې یو زوی زېږولی دی چې ده کې بلا هنر پروت دی؟ د کم وخت نه مو خپل قدم اوچت کو د پښتو ډرامو ته لاړئ؟ یاره جی دا 2004 نه زما لومړی ډرامه شمع او پتنګ چې د هغې لیکوال او ډایرکټر د لالا اقبال مرداني دی، پیله ډرامه هغه په ما باندې وکړله ده او هغې ما ته وښودو، هغه چې ما چلونه یې زده کړه هغه راته چل وښودو، د هغې نه زه لاړم بیا ډېرې ډرامې مې وکړې، ډېر پروډیوسران راپسې بیا راغله، امجد نوید صاحب راپسې دغه وکړو، هغه نه مې یو 3 ډرامې وکړلې، بس بیا پکې ورننوتم عجیب اوس لګیا یو پکې. تاسو مطلب د دې نه مخکې د پښتو ډرامې کتې د چا نه متاثره شوئ چې تاسو په خپله هم اکټر جوړ شوئ؟ یاره جی دا زه خو د چا نه متاثره شوی نه وم، خو په ما یو سخته راله چې ما به خپل ګاډی چلو، هغه زما نه غلو واخیستو او دا ګوتې متې راله ماتې کړلې، نو بیا زما یو دوست و چې ما د هغه موټر چلو، هغې کې څه کسان مسان رالو، بیا هغه د ما دغه دوست ترس بیا و د لالا اقبال مرداني، هغه ما ته ووایي چې لکه ستا د شان شوکت ستا دغه چې کوم دا یو لکه د اکټر دی او ته موږ سره ډرامه کې کار وکړه، ما لکه ما د دې چلونه نه راځي، لکه چونکې هغه زه بیا مجبوره کړم، هغه ما ته چل وښودو، هغه چل چې ما یې زده کړو، نو بس. لالا په ډرامه کې مختلف قسم پاډونه راځي، تاسو له بدماشۍ پاډ ولې خوښوئ که نه دا تاسو له ډایرکټر درکوي یا یې په خپله خوښوئ؟ یاره جی دا ډایرکټر چې وګوري نو شکل ته ګوري جی، هغه شان کرکټر ورکوي هغه انسان له. زما دا شکل لکه زه اوس په خپله چې کوم دی زه چرس قدر کې نه څکمه، خو شکل مې داسې دی چې دا د شرابیانو د نشیانو دی، ما چېرته چرس هم په زندګۍ نه دي څکلي، خو هغه چې زما د هغه ته شکل ته وکتل هغه ماله په ډرامه کې یا د ملک پاټ راکوي یا د خانۍ پاټ راکوي یا د بدماشۍ پاټ راکوي. صحیح ده، لکه مطلب کتونکي به هم په دې انتظاري چېرې دا مطلب حقیقت کې ډرامو والا دی یا نه دی، زیات خلک به دې پېژني زیات خلک به دې نه پېژني، واقف به نه خیر، خو داسې یو ډایلاګ چې هغه ستاسو ډېر مشهور او خلک تاسو ته په هغه باندې اواز کوي چې یاره چیرې بیري، ستا هغه ډایلاګ لکه مطلب که تاسو وګورئ پی کې واین ستا خلک الکه په هغه باندې اواز کوي، یا اسماعیل شاهد په باندې مشهور دی، د هر سړي خپل یو ډایلاګ وي که نه؟ ستاسو کوم ډایلاګ داسې مشهور دی چې تاسو پې خلک لکه مطلب په هغې خبره تاسو تنګ راغلي وئ؟ دې ډایلاګ خو موږ ډېرې کړي دي، خو لکه زه چې خبره م کوم اکثر زه چې په ټلیفون هم چا سره لګیم نو ما ته ډېر خلک وایي د خدای نیکبخته وایي ستا دا خبرې داسې دي لکه ته به وایې چې ته سم په بدماشۍ کې لګیا یې، نو دغه زما داسې دی چې لکه د اواز او دغه زما داسې جوړ شوی دی، نو که زه خراب ډایلاګ هم کوم نو هغه هم داسې راځي چې په یو انسان باندې لکه دغه راځي چې بوی دا خو سم د ډرامو هغه کرکټر غونډه کې کوي دی او ډایلاګ کوي. هر یو ډایلاګ مشهور ډایلاګ هم کوم یو دی؟ مشهور ډایلاګ زما دغه دی چې لکه زه هغه یو ډرامه کې زه د پاکستان ویلن یم بل سره انګریزي،
کله چې هغه انګريز نو پاته ته خبره چې پاکستاني سړی بیا پیسو ته چرته لټینګي بالکل او دا خبره نه هغه خو دغه سره دغه حکم لکه هغه چرس پاوډر او شراب نو هغه ته زو ما سپاګلینګ وغیرہ سمنګ هغه ته زو ما بیا هغه مال چې لیدول راځي بیا کله نو هغه بیا ماته هغه خبري وکي نو زه ورته بیا هغه ډایلاګ وکم خان غفار خان بابا دې خدای پاک وبخي هغه پښتنو ته یو وصیت پرې خو دیو چې پښتون کوم ډېر بهادر کوم دی کانه چوچت کی نو خپل سر ته تر لاندې گئی او هر بلاله غاړه په غاړه ورځي وې پیسې ته ګوره د ټینګي نه دی ټینګ نه دي چیرې بیري په اخر سر کې کتون کې تاسو ګوري او تاسو په انتظار یې جرا مطلب څنګه بر دی ډرامه راځي خاکه براځي دغه شان په ویډیو کې اخر سر کې میسج وي نو اخرنه میسج بس تاسو هغه خلکو ته چې کوم خلک تاسو ګوري نو بس سرجی زه خو مینه ورکوم مینه غواړم مینه زنده‌باد او امن زنده‌باد ډیره زیاته مننه شمشیر خان اور په چیرې بیري د دې خبره تاسو واورېدې دلته بلا اکټران نور هم راغلي دي دغه سربم پروګرامونه را جوړو خدا ټیم خپل قربا خپل رور سليمان سالار لور کې اجازه چې چرته مې خاد آباد او بریلیو سي موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د الله پامان